سلام. راځئ نن ګرد، مثلث او مربع شکلونه زده کړو. دا یوه دایره یا ګرد شکل دی. دا ټوپ ګرد دی. ډوډۍ ګرده ده. دا یو مثلث دی. یو مثلث درې اړخه لري. یو، دوه، درې. دا کیک مثلث شکل لري. غر مثلث شکل لري. دا یو مربع ده. مربع شکل څلور اړخه لري. یو، دوه، درې، څلور. دا کړکۍ مربع شکل لري. ساعت مربع شکل لري. ډیر ښه. اوس ما سره تکرار کړئ. ګرد، مثلث، مربع. ګرد، مثلث، مربع. ډیر ښه. اوس مو چې ګرد، مثلث او مربع شکلونه زده کړل، پوښتنو ته ځواب ورکړئ. مربع څو اړخه لري؟ دې شکلونو کې کوم یو مثلث شکل دی؟ ستاسو په نظر دا به کوم شکل وي؟ آفرین. اوس وګورئ چې ستاسو شاوخوا کې د دې شکلونو څخه شته. د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.